السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتې یې. ګرانو کتونکو لکه څرنګه چې هره ورځ درته د یو نوي ویډیو سره راځم، نن ورځ بیا هم درته ستاسو حضور ته حاضر شوی یم، بیا هم د یو نوي ویډیو سره. په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د وای ټي سټوډیو ځینې اصطلاحات وپېژنو، ځینې لارې چارې یې څنګه وپېژنو د وای ټي سټوډیو. نن په دې ویډیو کې درته د وای ټي سټوډیو تشریح کومه او په دې ځای کې دا ډول کېږي او د یوټیوب انفارمیشن، د یوټیوب ځینې مهم اصطلاحات. خو خیر په ویډیو کې به یې درته عملي وښیم. خو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، یو خوندور کمنټ پرې وکړئ. د یوټیوب ځینې اصطلاحات هم درته پېژنم. خو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. ستاسو یو لایک، یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي. راځو په وای ټي سټوډیو ورته کلیک واخلو. دا زموږ د وای ټي سټوډیو ده د یوټیوب لپاره. که چېرته تاسو نوي را ډاونلوډ کړئ، نو تاسو یې لومړی لاړ شئ په پلی سټور کې ورته ولیکئ چې وای ټي سټوډیو او را ډاونلوډ یې کړئ. راځم په وای ټي سټوډیو ورته کلیک اخلم. دا زموږ او تاسې وای ټي سټوډیو ده او دلته تاسو ته ښکاري شي چې دا زموږ چینل دی. افغان سکیلز 46 ټوټل سبسکرایبر لري. نو هیله لرم له تاسو څخه چې زموږ ملاتړ وکړئ، په دې علمي سفر کې راسره یو ځای شئ، په دې کې راسره برخه واخلئ، زموږ همکاران شئ، زموږ سپورټ وکړئ، تر څو زموږ چینل لږ پرمختللی شي او تر څو نورې لارې چارې هم درته ولټوم. راځم درته په ویډیو پیل کوم. په لومړي سر کې تاسو ته ښکاري افغان سکیلز، دا زموږ 46 ټوټل سبسکرایبر دي. په دویم ځای کې درته ښکاري ویوز، تاسو ته 826 ویوز په دې ټولو ویډیوګانو راغلي دي. په دریم قدم کې تاسو ته ښکاري واچ ټایم یعنې هاورز. تاسو چې کله د یوټیوب مونیټایزیشن کوئ که نه، تاسو ته 3 شیان پکار دي. لومړی 1000 سبسکرایبر، دویم 4000 واچ ټایم او څلورم تر څو مو د یوټیوب کومه پالیسي چې ده هغه مو هم اختیار کړي وي. دا دې زموږ د ویډیو دي او دا زموږ لایکونه دي، دا زموږ د هیشټیج دی څومره پورته تللی دی. راځم لاندې راکوزېږم، دا هم زموږ ویډیوګانې دي او کمنټونه دي، دا بیا د دې په اړه دي. را به شئ په دې ځای کې درته ښکاري انالایز، په دې انالایز به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په انالایز ورته کلیک واخلئ، دلته ډېرې لویې موضوعګانې دي. 826 ویوز دي، 826 تاسو ته ویوز راغلي دي او 11.2 ساعته واچ ټایم دی، 11.2 ساعته واچ ټایم. تاسو به 4000 کې واچ ټایم پوره کوئ او تاسو چې د 28 ورځو راهیسې تاسو اوس لري سبسکرایبر نوي ترلاسه کړي دي. دلته دا بیا ستاسو هیشټیج دی. په دې ځای کې څومره پورته تللی دی، بیا راښکته شوی دی چینل، اوس بیا پورته روان دی. ښه، دا سبسکرایبر دی. راځو په دوهم کنټینټ ته ډایرکټ وړي دغه، دا هم ویوز دي او 14 د امپریشن دی، 517% مور دین ورس 28 ډیز د 28 ورځو څخه راهیسې 517% اضافه شوی دی. دویم درته ښکاري امپریشن کلیک تھرو ریټ، د ریټ له لارې چا کتلې ده دغه ویډیو. او په دویم ځای کې ایوریج ویو ډوریشن او د خلک څومره کتلې ده، څو فیصده یې کتلې ده، ټوله یې کتلې ده، دا زموږ دغه موضوع دی. د بله چې دا اډینس ده، منتلی اډینس چې دي 330 ویوز درته راغلي دي. د تماشچیان 40 سبسکرایبر مې د 28 ورځو راهیسې اخیستلي دي. او لاندې چې راکوشئ اډینس بای واچ بیهیویر، دا ستاسو اډینس دي یعنې تماشچیان دي. اډینس تماشچیان ته دي. ډیوایس ټایپ معنی لري موبایل، خلک د کوم له لارې کتلي ده، 99.9% خلکو د موبایل له لارې کتلي ده او 2.1 د خلکو د کمپیوټر له لارې کتلي ده. لاندې چې بیا راښکته شئ ایج عمر، ستاسو دغه خلکو څومره عمر کتلی دی، څومره عمر والا خلکو کتلی دی. 14 څخه نیولې تر 17 کلونو پورې، 18 څخه نیولې تر 40، 25 څخه نیولې تر 34 کلونو پورې خلکو کتلي ده. همداسې تر 65 کلونو پورې. لاندې چې بیا راښکته شئ جینډر، دا ښځو کتلي ده، سړیو کتلي ده او یا یې ریزلټ نه دی معلوم شوی. نو دا 100% سړیو کتلي ده، ښځه کومه نه لري. جیوګرافي ویوز لاست له 28 ډیز راهیسې افغانستان کې خلکو کتلي ده، د نورو ولایتونو څخه کوم څوک نه دي راغلي. په دویم قدم کې درته لیکلي دي ټاپ سبټایټل سی لانګویج.
نو سبټایټل سي یعنی سي خلکو د سي چې کوم دی کنه دا چې کله دی انتخاب کړي موږ چې کومې خبرې کوو دی ته یې په پرده لیکي نو دا هغه خلک دي پرسن دا هغه خلکو نه ده کتلي واچ ټایم پر سبسکرایب واچ ټایم چې دی ناټ سبسکرایبر 93% خلک هغو خلکو کتلی دی چې زموږ چینل یې نه دی سبسکرایب کړی 6.7% هغو خلک کتلی دی چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی نو دا دا د نور معلومات دا چې دی بیا ټرینز دی دا بیا د نورو خلکو موضوعات دي دلته چې بیا راشي تاسو ته کنټینټ دی او د کنټینټ کې بیا هم لږ څه نوي موضوعات دي یوازې ویډیو دي نور څه نشته ښه دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو دلته نور کوم څه نشته یوازې ویډیو دي دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو که مې ویډیو خوښه شوې وي ضرور درسره یو لایک یو سبسکرایب وکړئ مننه ښه وختونه ښې چارې ولرئ